دا دوه سړي به تاسو پېژنئ، ډېر ښه به پېژنئ او زه به سم پېژان وکړم. دا زموږ د مشر الله دې وبخي، ریحان زیب الله دې ورله جنتونه ورکړي. د هغه سره ولاړو کوم تصویر چې دې ویستی و، نو ډېرو خلکو دا سوچ و چې دا د هغه بچیان دي، خو دا د هغې بچیان نه دي. دا زموږ یو ملګری دی، د هغه بچیان دي. د هغه ورته ډېر ګران و، دا خفه هم ډېر زیات دي او هغه له دې الله جنتونه ورکړي. خو ډېرو خلکو دا مونږ ته به ویل چې لکه دا بچي دي، خو بچیان یې دا نه دي. ریحان زیب پسې خفه یې ته ډېر خفه یې. ملګرو ته کم ماشومان چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا هغه ماشومان دي د ریحان زیب سره چې دی تصویر ایستی او د هغې نه پس چې کم دی ډېر زیات هغه وایرل شوي و. که ستاسو خیال وي په فیسبوک باندې به چې کم تصویر د ریحان زیب چلیدو هغه به هم د دې ماشومانو سره و. نو بیا څه خلکو دا ویل چې دا د ریحان زیب چې کم دی هغه بچي دي. نو بیا چې کله د هغې د پلار انټرویو راله او پلار یې ویل چې ریحان زیب هغه واده نه و کړی، نو کم بیا خلکو چې کم دی ویل چې دا واړه به څوک وي. نو نن چې کم دی هغه ویډیو تاسو وکته په کم کې چې کس وایي چې دا د ریحان زیب کم یو ملګری و او د هغې زامن دي. نو چې کله به دا لاړو هلته ریحان زیب نو دا چې کم دی به یې خواله راتله. بل دې کس ویل چې په ریحان زیب پسې دا هلکان اوس ډېر زیات خفه دي. نو موږ به دا ووایو چې په ریحان زیب پسې یوازې دا نه بلکې ټوله خیبر پښتونخوا، ټول پښتانه، ټول پاکستان په هغې پسې خفه دی، ځکه د هغې کم د عوامو دپاره د خدمت کولو کم کوشش چې د نه علاوه کم په غربت کې چې کم د خلکو خدمت کړی دی نو هغه به د هیڅ چا نه هم نه ير کېږي. نو ما هم غوښته چې تاسو سره دغه د هلکانو کم ویډیو چې راغل به هغه تاسو سره شریک کم چې آیا دا هلکان څوک دي. زیاتر کسانو بل دا دا څوک دي. نو نن چې کم دی د هغې ویډیو هغه مکمل تفصیل چې دی هغه تاسو وکاتو. دغه لنډه شان ویډیو تاسو سره شریک کړه. انشاءالله بل ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.